سلامونه خو دوستانو زه فولاد صافی یم موږ راغلي یو د مارکو په بازار کې یو او دلته د اغاجان د نسوارو فابریکه ده راځئ نور به د دغه د خلکو څخه واورو دوستانو موږ راغلي یو د اغاجان کاکا خواته او دا لګی دی نسوار جوړوي چې هغه کوم مواد چې په نسوارو کې پکارېږي په نور اخلي کاکا دا څه شی دي دا شنه دا تمباکو دي تمباکو دي څه په دې نسوارو کې تاسو یو ځای کوئ دې کې موږ ایره اچو تمباکو اچو او معمولي او 20 ګرامه 50 ګرامه چونه اچو بس تاسو ایره یاد کړه د څه شی ایره دي دا د چیرې او د برړې دغه ایره ښه باندې تاسو دوستانو دا نسوار دي ایره تمباکو او چونه سره یو ځای کېږي او نسوار ترې جوړېږي تاسو ګورئ چې اغاجان استاد لګی دی او تمباکو راخلي او دې کې اچوي مقصد ډېر خطرناک تاریخ ګرد بوی لري چې سپېږمۍ سوځوي استاد د دې رنگونه فرق کې دا چې تر اخلي دا ټول یو شی دی کنه مختلف مواد دي دا یو ځای چې دی کابلی دغه غربند والا دي او دا یو ځای چې کندهاري او لوګری دي او دا بل ځای چې پاکستان مرغوس والا تمباکو دي درې ډوله تمباکو دي یو ځای کړه څلور ډوله اوس ولایره راوړم دوستانو څلور ډوله تمباکو اغاجان استاد واخیستل او په دغه یو تشت کې واچول او دغه پکې سر ورته ایره واچوله د سیړې والا د سیړې د لرګي ایره ده تاسو ګورئ دوستانو چې اغاجان استاد په دغه تشت کې د لرګو ایره ور اضافه کړله دا لکه شاید مربل دی ښه لکه شاید مربل دی دا لکه مربل ور واچوله تیګه ده یعنی دا لکه تیګي مربل دی دوستانو د ایرې په سر باندې لکه مربل واچوله مربل د تیګو وړه مربل تیګو وړې واخیستل یا بوري واخیسته هغه پکې ور اضافه کړ نو اوس د دې نه بعد چې اچوي اوس د دې نه بعد بس سلیخ اچومه سلیخ سریش ته یې سریش دا د څه شي سریش دی دا دغه ښځو ته چې شو ته یې هغه نه کوي وځي ښه دا سریش دی دا سریش نور په چیز کې استفاده کیږي استاد دا په نکریزه کې استفاده کوي دا په کټفې جوړیږي کې استفاده کوي دا ډېر خوراکي مواد یو شوبش کې استفاده کوي د کټ خپو په جوړولو کې استفاده کوي چې کوم درزونه کې کوره کې بند شي قرآن شریفونه وښکيږي هغه باندې پر نخله کې ډېر شو کې استفاده ورکوي دا تاسو په نسوارو کې واچو دا موږ نسوارو کې مچو یو کیلو سریش هم پکې ور اضافه کړ یو کیلو سریش کرا او 2 کیلو تمباکو دا به تقریبا من راځي من نه هم سیوا راځي ما درې چارک راځي دغه یو من او یو چارک 5 چارک یو نسه دا سره یو ځای کوي دا اوس دا سره ګډو سم سره میکس کوي اوس د دې د ګډوډولو څخه وروسته به څه کوي استاد دې ته به اوس اوبه ورچو دې ته اوس ته ګوره زه اوبه ورچوم دوستانو تاسو ګورئ چې د ایرې تمباکو سریش او سره استاد اوبه یو ځای کړلې تر څو د تش کې چې کوم مواد مکس کړي وو
دا لامده کې دوستانو تاسو ګورئ چې هغه جان استاد لګی دی او هغه کوم مواد چې ایره او تمباکو سریش او چونه سره دلته په لګن کې اچولي وو میکس کړل اوبه پکې واچولې پایکو ته اچوي د دې څخه وروسته به څه کېږي استاده دې نه وروسته به یې پایکو ته واچوو پایکو شته دغه دا ماشین ته نسوار ماشین ته او دا بیا راودرکوي بس بیا چې پاخه شو بیا راګزار کړو بیا به ګولې کوو نو دغه نسوار بس نه اوس پایکو ته اچوو دا پایکو په ماشین کې اچول کېږي او تر څو چې دلته وټاکول شي او پاخه شي بیا پوړې تر جوړو نو استاد دا څونه وخت دی کې ټاکول کېږي دې کې به داسې 20 منټه ټکول کېږي ها 10 منټه 15 منټه ونیو 20 منټه ونیو بس دوستانو تاسو ګورئ چې دا بیا ګرامه چونه شو هغه جان استاد 15 چارکه مغبوطه 15 چارکه تمباکو ته 15 ګرامه چونه ور اضافه شو دا چونه به شونډه نه خراب دا مونږه مړه کړی د وبو باندې او پاور یو لاس ور کړی دی خالي نسوار رنگ رو باسي یعنی درنګ په جوړولو کې د دې نه استفاده کیږي هغه خطرناک مواد چې هغه تولیدي هغه موږ په وبو مړه کړی دي یو ځل یې ښه کړی دا دا اوس خالي نسوار رنگ رو باسي صحیح ده نو د نسوارو د رنگ د استلو په خاطر باندې د مړی چونی څخه استفاده کیږي دا د نسوارو کار استاد د څومره وخت نه کوي تاسو دا به تقریبا د 15 کال کېږي 15 کال نه د مارکو په بازار کې تاسو دا نسوار جوړوي 15 کال کېږي موږ جوړو دا نسوار موږ جوړو بس غریبی ده نو یو کار به کړی نو 15 کال مخکې په کومه طریقه باندې جوړول نسوار 15 کال مخکې په لاسي لنګرۍ کې جوړول لاسي لنګرۍ وا څوباړه نه سره هغه کې جوړول هغه راستړي ګلو بیا په کوله پیدا کړه نو اوس څونه وخت کې چې ماشين په واسطه باندې تاسو نسوار جوړوي دا یو 15 کال کې ماشين په واسطه جوړو یو لاس کالم په لاسي کار وکړو او 15 کال کې چې دا ماشين کار کوو هغه وخت په لازم کار کوو د ورځې څومره نسوار تاسو جوړول هلته به موږ ورځې تقریبا یو 15 منټه تمباکو په لاس نه جوړولو 15 منټه تمباکو یوازې ځان باندې جوړول نور خلکو در سره کار کوو یو 40 کسان نور هم سره هم جوړول او اوس د ورځې څومره نسوار جوړوي اوس به په کومه موږ کله 15 منټه جوړ کړو 15 منټه جوړ خو ورته ځان نه بس یو کس نه جوړېږي دا 15 منټه نسوار تاسو په کوم ځایونو کې خرڅوي دا به دا پیرکر را درمي دی بیا وړي دکانو باندې خرڅوي کوم ساحې ته د اساس نسوار وړل کېږي موږ هغه د شینوار علاقې له درمي نادان له درمي باندر له درمي عبدالخیل لذي مامن لذي کته تورخام له درمي دغه علاقو لذي نو دغه علاقو خلک ټول هم دغه نسوار دا شینوار ټول هم دا نسوار استعمالوي دا باید هره ورځ تازه جوړ شي تازه جوړو که نه هره ورځ د ورځې کې روزانه کار کړو بس خلاص د یوې ورځې نسوار بلې ورځې ته پکارېږي تقریبا دا زموږ نسوار چې دي دا 10 12 15 ورځې کار کا موږ تازه روزانه کار کړو موږ دومره کار کړو چې موږ سره زاړه نسوار پاتې نشي نن ختم شي سبا بیا نور جوړو او دکانو کې پراتی لږ ورځې پراتی شل ورځې پراتی نسخان لګا دوستانو دا د نسوار د جوړولو طریقه ده تاسو د پایکو ماشین ګورئ هغه لامده شوي نسوار وهي ټکوي تر څو پورې چې پاخه شي هغه جان استاد نسوار پوزي کې ناست دي او دلته دغه کاکا دی چې د نسوارو عمل لري راځئ د دوی څخه به وپوښتو چې د څومره وخت نه نسوار کوي کاکا څومره وخت کېږي چې د نسوارو عمل لرئ یاره دوسته زه انشاءالله چې 14 کلن وم چې په دې نسوارو باندې روږدی یم او نسوار اچوم او یعنې تر دې اوس 70 کلن ته رسېدلی یم اوس هم دا نسوار اچوم دغه نسوارو اچول ستاسو بدن ته څه ګټه لري زمونږ بدن ته دا ګټه لري چې مونږ دا نسوار واچو بس روغ رموټ شو که چېرته نسوار سره خلاص شي
بیا زموږ دماغ خوش شي بیا دا روژه کې دا موږ د نسواریانو ختم ډېرې کړو یو بل سره م ګریوانونه نیولي وره چې هغه نسوار موږ پرهیز یو تر روژه کې خو روژه یې که نه او کله چې ماښام شي بیا نسوار واچو بس اشتهام جوړه شي روغ رموټ شو نو یوازې چې ستاسو مغزه کنټرولوي ستاسو په وینا باندې چې کله نسوار ونه خورئ مغزه هم کار نه کوي نه مغزه بیا کار نه کوه دماغ هم خشک شي بس بیا هېڅ کار نه کوه باور وکړه چې نسوار مونږ خو بیا راځو د غجا نسوار ډېر ښه غاږ هم دی ښه نتیجه ورکوي که نه چې ویچو که نه ښه نیشم لري او بس دغه غجان له راځو دا نسوار ته رسو بس اخلو یې تر څنګه نیشه د نسوار سړی واچي څنګه نیشه کېږي نسوار خو عملي سړی داسې نه رشته کې خو اشتیا برابروي نشه اوس موږ باندې نه خېجي خو زموږ اشتیا برابري جوړوي هغه پخوانو ویلي چې بېکاره ملګري نه یو وار نسوار هم خېږي سړی واچوي بېکاره ملګري دی دغسې کار دی وراره چا په نسوارو عمل باندې راوستلې په یاد دي دي او یاد مې وي په اول ځل لپاره چا په دغه عمل راوستل اول ځل دپاره مونږ داسې غریزه سیمه کې دیره وو او شپانه وو بس یو بل شپون وو او بس راشه نسوار واچوه بس هغه سره هم داسې هله تر دې پورې خبره ورسېده چې دا اوس مونږ خپله نسوارو عملیان یو او وسو اویا کلنه سي تاسو په 14 کلنۍ کې تاسو نسوارو عمل شروع کړ هغه نو شروع کړی تر دې وخته تر اویا کلنۍ پورې اوس هم دوام لري خو ګوره دا پوډر چې کوم دي که نه دا چې دا پوډریان دا پرېښودی شي خو دا نسوار نه شي پرېښودی هېڅوک هم پوډر پرېښودی شي بس دا به یې پرې چرس پرېښودی شي خو دا نسوار داسې عمل دی چې دا نه پرېښود کېږي یو ځل شروع شي خاتمه یې نشته نه دې ختمېده بیا نشته نو کور کلی کې به اولادونه بچیان خپلوان هم تاسو ګوري چې دا عمل کوئ نو آیا تاسو نه ښکته بچیان هم مسیان هم حتما وي به هغې دې هم دا عمل لري که نه یاره حقیقت چې ته ویمه که نه زما خپله زامن دي چې هغو داسې بدې راځي چې ډېر بدې راځي او موږ پاخته یو نو زموږ هم خدای پاک مل شي ځوانانو ته څه پیغام لرئ ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دا کار ونه که په نوم نشه ونه که کومه ګټه لري هېڅ ګټه نه لري بس دا بسیات یو مونږ په روږدي دي بسیاتو او تاوان یې څه شی دی کاکا تاوان یې دا دی چې په مانځه کې به هم بس خوله باندې اوبه غړای او پاکای به ناولې شي خوله پاکه خوله په ناولې شي هېڅ پیدا نشته پکې هر سړی ځان ته وساتي ټولو خلکو ته زما دا اعلان دی وروسته نسل ته چې دغه شي نه پرهیز کې ځان وساتي دا ښه عمل نه دی خوشحاله اوسئ کور هم آباد غجان استاذ پکار دی غجان استاذ خو څنګه مشر دی دا څنګه مشر دی وراره ښه دا زموږ مورینه ده بس دا نسوار را جوړي مونږ یې اخلو واوریده مقصد چې جنگ در سره ونه کې چې تاسو زما د کاروبار شروع کړی دی هغه ته مونږ دعا کوو چې خدای ژوندی دی ډېر عمر ورکړي داسې شوي دي چې نسوار ته ضرورت یا نسوار در سره نه ما سره بکسار گاړه دی وراره زه یو ورځ داسې روان شوم مارکو د چوک نه او پلسر ته پاس پلسر ورته یې کلینیک ته غټ هغه کلینیک ته ورسېدم جیب کې مې ګوتې ووارې نسوار نه و که نه هغه سوارلی والا هغو ته مې وویل زما کار پېښ شو هغو ته به دا نسوار نه وښوده شرمېدم په دې خبره مر زما کار پېښ شو ضرور نو بس تاسو کې وځئ او راغلم او بیا دغه جان استاد دا راغلم او نسوار مې تر واخیسته او واپس بیا لاړم کور ته سوارلي دې څه کړله ملې مې پرېښوده نورو ګاډو ته به ختلي لکه دومره مهم شان دی دا غجان استاد ډېر سخت مرض باندې د خلک اخته کړي دي دا لا مخته کړي مونږ خو نه یې مخته کړي مونږ په دغو غم اړولي دونه سوار نه اچولی مونږ به څه کولای دا غم یې دوه اخته کړي تاسو دوی په غم اخته کړي مونږ یې په اخته کړي وو ځکه چې دونه نه اچولی مونږ به چېرته بل کار شروع کړی وای بلکل دا خبره هم رښتیا ده قدرمنو دوستانو کاکا وایي چې ما د نسوارو د یو پاکټ په خاطر باندې د موټر نه سوارلي کته کړله چې زه ما ته کار پیدا شو زه راغلم نسوارو پسې نو دا ډېر سخت عمل دی او بس الله دې ترې نه مسلمانان وساتي څو ډوله نسوار تاسو دلته جوړوئ مونږ تقریبا 4 ډوله نسوار دي دلته 4 ډوله دا
فرق په چیش کې د څلور ډولونو پورې برخه دی کې اوس موږ داسې سلیخه شو که نه چې هغه په هر شي کې استعمالېږي لکه په دغه کې استعمالېږي خوراک سلیخ دی که نه نو د دې کې موږ هغه اچولي دي تقریبا په وزامونو شربتونه جوړېږي هغې کې خلک لږ لږ اچوي پنچې خلک جوړوي هغه کې اچوي دا ډېر مختلف شیونه یي که نه چې ورچې یې که نه نو لکه ټینګواله راولي موږ دا دې نسوارو کې دغه سلیخ اچوو دا بیا نرم پاتې کېږي بیا دا اوچېږي نه دې کې دا نرم چې پاتې کېږي نرمولو په خاطر سلیش نه استفاده نرم سلیخ نه استفاده کړو که نه بیا دا اوچېږي نه دغه قسم چې کوم دي که نه دغه نور دا دې کې بیا ما خوشکه سلیخ اچوو چې تا ته درو خو د ښځو دغه شوونه جوړوي که نه دا بیا اوچېږي دا وګوره دا سره ماتېږي نو داسې وشتي که نه دا بیا دغسې نرم پراته دي دا وګوره دا بیا دغسې نرم پراته دي څوک نرم غواړي بیا دا ورکړو سخت غواړي بیا دا ورکړو دا خپله خلک غواړي چې ما ته نرم راکړه ما ته سخت راکړه بیا دا چې کوم دي که نه دا د لاچي لونګ او دغه ته یې ستو ته یې څوک جوهرو ته یې څوک جوهري نعناو ته یې هغه بیا به کېږي چې غرق ژاولو کې م استعمالېږي ویسو کې م استعمالېږي که نه هغه بیا مونږ کیمیکس کوو لاچي لونګ ونسواري بیا دې کې تمباکو چونه دا شیونه پکې نشته دی شته دی پکې هغه دا مکمل هغه شی پکې خو دا لونګ او لاچي او جوهر چې کوم ته یې ست ته یې دا مسره چې درې قسمه شیونه بیا دې کې نور ګډو دې ته لاچي لونګ نسوار بیا یې ذایقې دپاره ذایقې له خاطره په هغې کې نور شی نه اضافه دي نور شی اضافه دي دا نسوار چې کوم دي که نه دا پاکستاني تماکو دي دا موږ د پاکستان نه راوړو بیا دا نور چې تا ته څومره ښکاره کېږي دا پلو دی پلو دا د افغانستان کې خپل پیدا کېږي دا د افغانستان تماکو دي خو بیا په دې کې ښه او بد شته بیا د ټولو نه ښه تماکو چې دي دې خلته کې موږ دا غوربند والا دي دا غوربندي تمباکو دي دا یو ګورئ موږ په 10 افغانۍ ورکوو دا وګوره څومره وړه ده دا بیا وګوره څومره غټه ده دا یو پلاستیک په 10 افغانۍ باندې او نه پلاستیک هم په 10 افغانۍ ورکوو دا په 10 افغانۍ لکه دې تماکو من موږ ته تقریبا په 2.5 روپۍ تمامېږي دا افغانۍ دا افغانستاني دي او دا پاکستاني په څو تمامېږي دا پاکستاني بیا په 1200 روپۍ مې افغانۍ تمامېږي نو څلور ډوله نسوار جوړوئ مختلف تمباکو دي پکې او لاچي لونګ نسوار لري تاسو مخکې ویل چې 20 کاله کېږي تاسو 25 کاله کېږي دا کار کوئ خو خو هم دا کار د کوم سطحې نه شروع کړی و تقریبا هم را شروع کړو بس روان یو کینو چا هم دا کار زده که والله چې بس همداسې توکل په الله باندې لګیا شو بس خلاص نو مخکې د آیډیا در سره وه د نسوارو جوړولو په اړه باندې که نه چا جوړو تاسو هغې سره شاګردي وکړله والله شاګردي مې هم دا ډېره نه کړې زه اوس خپله خبره ته وکړم که نه زه به داسې ماشوم وم په باړې بازار کې به ګرځېدم زه خپله هم نسواري وم خو ما به د نسوارو دپاره دا د رختونو دا پلاستیکونه نه دي د اوږدې کڅوړې دا به ما راټولولې او ما به د نسواریانو خرڅولې هغوی به بیا شپې ورته ناست وو او دې نه بیا واړه پلاستیکونه جوړولو د نسوارو دپاره بیا په هغې کې دا نسوار تړلو نو دا نسوارو تا دا پوښتنه وکړه چې تا دا کوم ځای نه زده کړه نو دا نسوارو کار د څه وخت مخکې دومره کم و اوس دغه د 25 کلو نه د ورځ تر بلې دا نسوارو کار ډېر مخکې روان دی ان تر دې چې اوس دا خلک چین له ځي هغه دا مشینونه راوړي دا ټیکۍ هم هغه غوڅوي جوړې هم هغه مشینونه بندوي نو دا کار دومره مخکې وستلی خو مونږ مخکې نه یو تللي مونږ بس دا کار په خپل ځای ساتلی دی همدومره کړو چې څومره سنبالو تاسو اوس هم په پخوانۍ طریقه باندې کار کوئ خلک به ډېر مخکې تللي نسواریان ډېر مخکې تللي دي پکې خو مونږ همغه ساده کار شروع دی ساده کلاسیک کار کوئ په کاروبار باندې دغه نوي نسوار چې راوتي دي هندي په نوم باندې او 550 په نوم باندې او د څو نومونه نور هم دي پاکټونو کې چې خرڅېږي بیسټ فرینډ په نوم باندې دي او دغه شیانو ستاسو په کاروبار باندې تاثیر غورځولی که نه یاره اوسه پورې خو یې نه دی غورځولی خو زه چې کوم فکر کړم آینده کې په دې باندې اثر راځي زموږ په دې کاروبار باندې ځکه چې زموږ هغه چې دي 4-5 یعنې تر 12 ورځو پورې داسې نسوار شته چې هغه وخت واړوي که نه خو دې خلکو داسې یو شی پیدا کړی چې هغې کې چې هغه تاریخ والا چې هغه 6 میاشتې 5 میاشتې 4 میاشتې یعنې تر 2 میاشتې پورې هغه ځان نه خرابوي مونږ دا شی تر اوسه نه دی پیدا کړی
چې موږ دې کې دا تاریخ والا شی واچو چې موږ له ټیم پیدا وکړه چېرې په هغه تاریخ باندې موږ دا نسوار ورکړو مخکې چې 6 میاشتې 2 میاشتې نو بس دا شی نه موږ پاتې وي تر اوسه پورې دا یوازې تاسو نه دی پیدا کړی که نه دغه کوم ډول نسوار چې تاسو جوړوئ دغه نور خلک هم ستاسو هم کسبه چې څوک دي هغوی هم ترېنه نه دي خبر دغه مونږ چې دا کوم زموږ ډول نسوار جوړوي دې خلکو تر اوسه دا شی لا اوسه پورې یو هم نه دی پیدا کړی دغه مخکې غټې کمپنیانې چې دي لکه پان شو 1555 شو ډسپرین شو دغه نسواریانو پیدا کړی ده چې په هره واسطه معنی او شی چې بعضې خلک نه مني چې یاره دا شی نشته خو دا بالکل شته ځکه چې یو مدني اوبو بوتل په 10 روپۍ دی هغه 2 کاله په هغه د کپړۍ اوبو پرتي هغه نه خرابېږي خو زه یو بوتل فرض کو ډک کړم درېیمه ورځ هغه اوبه خوسا کېږي خو خامخا دا شی شته خو موږ ته نه دی لاس له راغلی چې زمونږ ځکه بېکاره ملګري نه یو وار نسوار هم نه وي بېکاره ملګري باندې به څه وکړې وراره السلام علیکم د غاجانو ستاسو فابریکه مو لیدله چې د نسوار جوړول او د نسوارو هغه مواد چې نسوار ترېنه جوړېدل هم تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې عبارت دي د تمباکو څخه د چونې څخه او د لرګیو د ایرا او سریش چې سریش تاسو د استاد د خولې څخه واورېدل کوم سریش چې دی په نسوارو کې استفاده کوي نو نجاران هغه د لرګي په وسایلو کې د کټ خپو او بعضې نورو شیانو کې ترېنه استفاده کوي دوی هغه ټول شی نه ته رالي یو ځای کوي او د ماشین کې د پروسې د طی مراحلو څخه وروسته هغه په پاکټونو کې بندوي او په خلکو یې خرڅوي نو د دغه شي ګټه او تاوان به تاسې ته ښه معلوم شوی وي په دې هیله چې څوک دغه عمل لري او پرېږدي او که څوک نه لري چې ځان ترېنه وساتي تر بیا چې زه فولاد صافی تاسو ته په یوه بلې برنامې کې حاضرېږم په لویو بخښونکي خدای هم سپارم د الله په امان د یو ملت احساس